نن د بلخ ولایت یوې لرې پرتې ولسوالۍ دولت آباد ته راغلي یو. هغه سیمه چې خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. تازه د همدغه ستونزو د حل لپاره د سویډن کمیټې په همکارۍ باندې د دوی لپاره یو کانال په لاره باندې اچول شوی چې رغنیزې چارې پای ته ورسېدې او نن یې د پرانیستې مراسم دي. نور حال یې د دغه کانال په تړاو باندې له مسئولینو او د دغه ولسوالۍ له خلکو څخه اورو. زمین‌های در مجموع مردم ما که از زمین‌های آبی داشتن و نسبت کمبود آب خب محصولات ما قدر خوب نبود، نتیجه مثبت نداشت و دیگه آب ما کم بود. خب یعنی کانال ما تنظیم نبود، مدیریت آب بسیار مشکل بود. مهربای ما خانه‌های ما از این ناحیه و مشکلات دچار بودن. حالا الحمدلله با همکاری دفتر محترم کمیته سویدن با چیز دفتر UNDP که اونا تامین کنندش است، این کانال ما تقریبا خیلی جای است اینجا جور شده. از این بود بخیر انشاءالله اگر خدا خواسته باشه آب ما به صورت درست از اینجا جاری میشه. مشکلات خیلی ها زیاد بود، دو طرفه همین جای راشش بلند بود، داخل جای هفتم میکرد، لای میگرفت، حتی که نفر نشد که اسکاتور که ماشین هم کنده ما میره. اینم تو مشکلات ها زیاد بود. وقتی بوتا میبرامد اینم بوتای که هر قسم خار هر قسم بوتا در کانال میبرامد بسیار مردم ها در مشکل بود. از این جا تیر کردن خیلی ها مشکل بود. دا د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د UNDP مؤسسې په مالي ملاتړ د سویډن کمیټې له لوري 2.15 کیلومتره د اوبو رسونې اوږد کانال په اساسي او معیاري ډول جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. مسؤلین وایي په دولت آباد ولسوالۍ کې 2.15 کیلومتره اوږد کانال چې 8000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبولی شي د 10 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شو او دا مهال د دغه کانال له اوبو څخه 3 کلي ګټه اخلي. په بلخ کې د سویډن کمیټې دفتر مسؤل نجیب الله یزدانپناه وایي چې دغه کانال د دولت آباد ولسوالۍ له شیخ حسن نومي کانال څخه سرچینه اخلي او په قرشیګک کلي کې پای ته رسیږي. قسمی که مردم ولسوالی دولت آباد و مسئولین در جریان است. ولسوالی دولت آباد یکی از ولسوالی هایی است که در اینجا قلت آب مشکلات زراعتی زیاد است. بدان کمیته سویدن برای افغانستان یک سروی را در اینجا انجام دادن و یک کانال را در قریای تلیگک و قرچیک که به طول 2.4 کیلومتر است این را به شکل پخته و اساسی کارش شروع کردند که بلاستر از این 160 فامیل یا 160 نفر برایشان کار خلق شد و از این پروژه استفاده کرد. په دولت آباد ولسوالۍ کې د تلیګک او قرشیګک کلو لپاره د اوبو رسونې دغه کانال د 4 میاشتو په موده کې جوړ شو چې 160 کسانو ته پکې د کار کولو زمینه هم برابره شوې وه. د یادونې وړ ده چې سویډن کمیټې په تیر 2022 زیږدیز کال کې یوازې دولت آباد ولسوالۍ لپاره 55 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې وې چې په پراختیایي پروژو، کرنې، روغتیا او مالدارۍ برخو کې لګولې دي. سویډن کمیټه د مهال د بلخ ولایت په بلخ، دولت آباد، شهر بولک، چمتال، شولګره، دهدادي، نهري شاهي او نورو ولسوالیو کې د اوبو رسونې د کانالونو په جوړونه او رغونه باندې په کار کولو بوخت دي.